دی وخت کې تمام عالمی دنیا دا الحمدلله چې څومره مسلمانان دی او که مسلمانان نم دی بعضی ملکونه هغه کلک الحمدلله امارت اسلامی افغانستان سره کلک ولاړ دي او موږ هم د پاکستان خلک که حکومت دی او که عوام دي کلک ورسره ولاړ وي انشاءالله. او بیا د دې نه پس زما امید دی خدای د افغانستان مستحکم کی نو زما د پاکستان دا موجوده حکومت خو تر سره نشي اغشتي او خدای دې انشاءالله افغانستان کې زمونږ مولا مضبوط کی نو کشمیر بدل انشاءالله د هندونه په 24 غنټې کې الو انشاءالله 24 غنټې ته 14 په ورته کو چې په ورزو پلیندو یې ته پرکو پلیندوم ته پرانه کړ به وای اندوکړي برازي او زمانہ بزمکه نيسي خلق پکې لادا وې دا پلان کې ملک وسره تعاون کو ډنګري وسره تعاون کو دې کې شک نشتا پټه منډه خلق ارچا سره وې خو کې یو سړی دومره تکړه نو ځان لري پردي ځان لري خپل ازمکه د بل نه آزاد کی زمانه کشمیر نیولې دی وته کلاري پراتی دي عمران خان صاحب ته زما درخواست دی چې ته دومره تکړه نو دا انډیا خلاصه کړه د امریکای نه دا کشمیر لکه د دې ظلم نه خلاص کا آئے دن غریبانی ظلمونه او ستمونه کیږي د جمعې او د جمع جموستې نشي کولی غریبانان مفلوج دي لګیا دي ظلمونه کې هغوی چغې وي د پاکستان حکمران او د پاکستان قیادت ته ولې خاموش ناست دی تاسو به ټول عمر منډې او تورې په موږ باندې وښئ زربدا وایي مولا پسې کې دی چې مولا پسې کې نه دی نو زما دې شا شاته را روان ولې مونږ قربانۍ مجاهدینو ورکړي دي علماء کرام امارت اسلامی په دغه ځای باندې کلک ولاړ دی ما ته یاد شي چې کله په افغانستان حمله وشوه نو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله احتجاج ته راوته نو چې نن حمله کوي نو د شپې هغه ونیو 6 میاشتې هغه نظربند و 6 میاشتې نو چې په افغانستان حمله کیږي نو دلته ته ما نیسې او 6 میاشتې مې دننه کې او دلته چې څوک لږ تکړه خلک وو چې د هغې په وینا عوام را پاسېدل ورور هغې هم دننه کړه ورته کور کې به نظربندي آرمي او پولیس یې ته کړی نه به روځې ادرمنو تاسو خو ورته موږ د لاس ونیو خو زه بهرحال دیر آمد درست آمد بیا هم ښه خبره ده خو یو خبره تاسو ته بل هم کوم دې سره پاکستان زموږ ملک دی امریکا افغانستان ته یوازې د افغانستان ورانېدو نه نه راغلی امریکا افغانستان ته د پاکستان ورانېدو له راغلی وه خو خاوره د افغانستان استعمالوله سړی د افغانستان استعمالو او خپل ټوپک یې د هغې په اوږه ایښوده چې په پاکستان یې ډز کوو د پاکستان ډز به افغانستان ته ته امریکې باندې نه لګېده دا کند یې دې ته جوړ کړی او دې پسې شاته نور هم څه خبرې شته خو د ویناو ته ضرورت نشته نو زه دا هم دعوه کومه چې د افغانستان طالب یوازې د امریکې نه افغانستان نه دی خلاص کړی بلکې د افغانستان طالب د امریکې نه پاکستان هم بېغمه کړ او دې 20 کاله د پاکستان د دفاع جنګ وکړو لہذا منګ په طور د فتح د جمعې دا مبارکه ورځ د افغانستان د عظیم فتح دپاره په طور د خوشحالۍ مانځو دا موږ ته پې خوشحالي ده د هغې دا تمام اقدامات او د تمام عالم د حالاتو د تقاضو مطابق صحیح د اسلام ترجمانی چې کومه کوي موږ په دې باندې هغې ته خراج تحسین پیش کوو او موږ ورته انشاءالله د دې نه ډاډګیرنه ورکوو چې زموږ دعاګانې تعاون او زموږ هر قسمه همدردي انشاءالله هغه د افغانستان مجاهد سره ده او زموږ د دوی نه دا توقع ده زموږ د دې خپل نه خو هم نشته دا خو دومره څه شی نه دی دا خو هسې بس یو څیز دی چې دغلته خدای کینولی پته نه لګي چې یو ملګري ما ته وایي هسې بدعمله شانتي و وي زه الیکشن ته ودرېږم نو مې ودرېږه که نه وي پاس کېږم ما ورته وایي کیدای شي پاس شي نو ما ته وایي چې دا تا ما ته څنګه وایي چې پاس شي ته خو دا نه غواړې چې لکه مطلب زه دې مشر شم ما وایم کیدای شي زموږ دا اعمال د دې خلکو ډېر خراب دي او ستا غوندې سړی به خدای په موږ مسلط کوي ځکه ته هم داسې ښه سړی نه کیدای شي ته پاس شي ځکه زموږ اعمال ډېر خراب دي زموږ عملونه ډېر خراب دي په موږ چې دا کوم سړی خدای کینولی دی پته نه لګي چې په کوم قهر او عذاب خدای نیولي قدرمنو موږ له دق حساب سړی پکار دی چې هندو مسلمان طرف ته قدم راوچتوي
چې شپ شپ نه کوي صفا وي چې زما سره اعلان جنگ دی بیا د کافر سړي دومره ایمان نه په خپله تختی په ایمان ووایه کم بې سر و سامانې بې سپلو بې پیسو بې وسلې بې حکومته بې تنخوا چې د افغانستان مجاهد د امریکې سره سپر پاور سره جنګیږي وته جنگ ګټي پاکستان سره د څه کمې دی شکر الحمدلله میزایل شته جهاز شته فوج شته شپږ لکه خلک تیار دي ورسره زموږ ټول مسلمانان د فوج سره کلک ولاړ دي که ولاړ نه دي او بیا د هندو خلاف خو په ایمان راته یم چې زموږ سره زموږ چرګان او څاروي هم را سره منډه وایي چې بس یو څو ښکرې به پې ورماتې کړو قدرمنو بیا زما نه مسلمان نه ولې ځای نیسي